السلام علیکم ګرانو ملګرو مینوالو دوستانو د دې یو ځل بیا زه ښځې شوم ستاسو په خدمت کې تر څو تاسو ته نوي انګلیسي ورځنۍ خبرې اترې وړاندې کړم او تاسو څخه هیله کوم چې تاسو زموږ یوټیوب چینل کې درسره خامخا ګډون وکړئ او په دا بیل باندې تاسو کلیک وکړئ تر څو کله چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو تر تاسو در رسیږي او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ نو لیټس ګیټ سټارټډ راځئ چې شروع وکړو پیل واخلو بسم الله الرحمن الرحیم What is the matter? What is the matter? یعنی څه خبره ده څه ستونزه ده څه مشکل دی جولی پیټ ورته وایي It is snowing واوره وریږي It is snowing واوره وریږي and it's windy او باد هم لګیږي It's windy کله چې باد لګیږي So no it is really cold today نن ډیر سړه دی نن واقعا سړه دی It is really cold today نن ډیر سړه دی جولی بیا پوښتنه کوي Are you wearing your gloves آیا تا ګلوزونه اچولی دي آیا تا دستکشې اچولی دي پیټ ورته وایي No نه I am not ما دستکش نه دي اچولی They are at home یعنی دستکش په کور کې دي پیټ جولی ورته وایي What about your scarf یعنی کلابان دې چیرته دی What about your scarf کلابان دې چیرته دی یا د کلابان په اړه څه وایي What about your scarf یعنی کلابان ادې شته جولی ورته وایي پیټ ورته وایي یا پیټ it is at home too یعنی زما کلابان هم په کور کې دی ګلوزونه هم په کور کې پاتې شوي دي او یعنی ګلابان هم په کور کې دی ویل ښه You are wearing your coat نو تاسې خپل کوټ اچولی دی So you are wearing your coat نو تا خپل کوټ یا هغه دریشي اچولی ده یس دا ورته دی ویل پیټ بیا پوښتنه کوي But my coat isn't very warm But my coat is not very warm خو زما کوټ ډیر ګرم نه دی But my coat is not very warm خپله کې ګرم تا یعنی زما کوټ ډیر ګرم نه دی And I am not wearing boots او ما بوټان هم نه دي اغوستي And I am not wearing my boots او ما خپل بوټان هم نه دي اغوستي جولی ورته وایي Let's take a taxi راځه چې په ټکسۍ کې لاړ شو Let's take a taxi راځه چې یوه ټکسۍ ونیسو یا راځه چې په ټکسۍ کې لاړ شو صحیح ده پیټ بیا ورته وایي ګوډ آیډیا ښه نظر دی کله چې تاسې د یو چا سره په یو خبر باندې موافق شوئ تاسې کولی شئ چې بیا ورته وایي ګوډ آیډیا It sound good یعنی It sound pretty تاسې کولی شئ چې ورته وایي چې صحیح ده یا ښه نظر دی So whose glasses are these دغه ګلاس د چا دی Whose glass are these دلته جمع ده Whose glasses are these یعنی دغه ګیلاسونه د چا دي دلته زما څخه یو اس هیر شوی ده وبخئ دغه ګیلاسونه د چا دي نو دوستانو دا د نن ورځې انګلیسي خپرونه هیله کوم چې تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ او هره ورځ خپل نوي لغتونه انګلیسي خبرې اترې زده کړئ چې په هر ځای کې یاستئ ښاد او آباد خوشحاله اوسئ د الله په امان راتلونکي خپرونې ته په تمه اوسئ